بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو، کله چې تاسې په وړ پروګرام کې نمبرینګ ورکړی وي، یو لیست وي، لکه تاسې دلته چې دی د دغه نمبرینګ نه چې دی تاسې مثلا دغه نمبرینګ دې ته انتخاب کړی دی. زه به راشم دا به سلیکټ کړم. سلیکشن نه وروسته تاسې دلته راځئ، دا نمبرینګ چې هر یو تاسې خوښ وي هغه انتخابوئ. خو کله چې دا انتخاب کوئ دلته راشئ، تاسې وګورئ دغه نمبرینګ چې کوم دی دا په انګلیسي باندې راځي، انګلیسي نمبر. نو تاسې به څنګه دا پښتو نمبرو ته اړوئ؟ دا طریقه تاسې ته ښیم چې تاسې دغه عددونه چې کله نمبرینګ نه اتومات انتخاب کوئ، غواړئ فرضاً دلته ور دا لیست چې اضافه کوئ، اتومات چې دی څه راځي دا نمبر اضافه کېږي. خو زه وایم چې دا دې پښتو ته واوړي. نو د پښتو اړولو لپاره به تاسې راشئ دلته فایل ته. فایل ته چې راغلئ بیا به آپشنز ته راشئ. آپشنز ته چې راغلئ، په آپشن کې به تاسې بیا راشئ دلته ایډوانس ته. ایډوانس ته چې راغلئ، په ایډوانس کې به داسې لږ لاندې راشئ، دې ځای کې لاندې به راځئ، دلته به پیدا کړئ دغه نومرال چې دی، دا نومرال دې کې به دا هندي ته واړوئ. کله چې دا هندي ته واړوئ دا به تاسې اوکې کوئ. اوکې نه وروسته تاسې اوس وګورئ ستاسې عددونه چې دی دا واغوښتل پښتو ته. په دې طریقې سره موږ پښتو ته اړولی شو. دا که تاسې پیج نمبر ورکوئ، که مثلا فوټر کې چې دی هغه ان نوټ او فوټ نوټ اخلئ، نو د هغې نمبرونه که غواړئ پښتو ته واړوئ، پیج نمبر واړوئ، نو په دې طریقې سره یې تاسې اړولی شئ. نو که ویډیو مو خوښ شوي ویډیو لایک کړئ او دغسې معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او فیسبوک پاڼه فالو کړئ. مننه، خوشحاله اوسئ.